آیا غواړئ په انګلیسي کې هر ډول خط ولیکئ او یا هم غواړئ د انګلیسي هر ډول نومونه، جملې او کلمې په همدې یوه ویډیو کې له موږ سره زده کړئ؟ اشرف شریفي یم او تاسو ته د نن ورځې په ویډیو کلیپ کې حتما هغه درس تدریسوم چې شاید ډیری استادانو ډیری کورسونو کې تاسو ته چا نه وي تدریس کړی، او دا زما نن وعده ده که چیرې ته دغه ویډیو تر پای پورې وګورې نو حتما به هغه څه زده کړې چې ډیر ورته ضرورت لري او ډیری وخت د همدا هیله وه. خو یوه غوښتنه لرم دوستانو چې حتما زموږ دغه اکاونټ فالو او د حمایت لپاره ویډیو له ملګرو سره شریکه کړو. دوستانو موږ په همدې ټیک ټاک اکاونټ او په یوټیوب چینل باندې یو پلی لیست په ټیک ټاک اکاونټ جوړ کړی چې انګلیسي صفري زده کړه. شکر دی 3 ویډیوګانې موږ اپلوډ کړي دي. نن زموږ څلورم درس څلورمه اوږده ویډیو ده. زموږ تشویق حمایت حتما در سره وکړو. د انګلیسي خط لیکلو لپاره لومړی قانون چې زده کوو هغه د پښتو قانون باید زده کړو. لکه څنګه چې په دغه اړه باندې ما ډیر درسونه په دغه اکاونټ کې شته دي، خو نن موږ یو عمومي کورس جوړ کړی ده چې یوازې په همدې یوه ویډیو کې به ټول زده کړئ. د نومونو لپاره موږ تاسو هر هغه نوم چې لیکو زبر زیر پیښ په دغه 3 حالتونو باندې کار وکړئ: زبر زیر پیښ، او د دې معنی هم همداشانته دی لکه زبر پورته راسي، زیر د توري لاندې راځي، پیښ په داسې شکل راځي، او هغه توره هغه نوم هغه توری چې ساکن سي ودرېږي په خپل ځای باندې حرکت ونه کړي هغه به خپل نوم توري معنا لیکي. که چیرې تاسو په تورو کې مشکل لرئ چې د بي د کوم څه معنا ورکوي، سی د کوم توري معنا ورکوي، ډي د کوم توري معنا ورکوي، تاسو حتما هم د انګلیسي صفري زده کړې پلی لیست ته لاړ شئ. لومړی درس وګورئ، ما ټول د انګلیسي تورو معنا لیکلې ده. صحیح ده؟ نو که د لومړی ځل دې ویډیو ته راغلی هغه ویډیو وګوره، بیا دلته راسه، حتما به زده کړه وکړې. زبر زیر پیښ یعنی که کله هم یو نوم تاسو وینئ چې مثلا موږ تاسو هغه نوم وایو په زبر شکل ویل کیږي، تاسو به همیشه ای اټکوئ، ای صحیح شو. او که چیرې یو نوم وینئ چې په زیر شکل باندې هم راځي نو هغه ته به آی ورکوئ یا هم ای ورکړئ. که چیرې ګورئ چې په پیښ شکل راځي نو تاسو به او یا هم یو ورکړئ. راځئ دلته ژوندي مثالونه کارو. دلته مثلا موږ تاسو لرو لومړی نوم لرو شاهد دی. ګورئ دوستانو ښه، اول خو تاسو د دې باید د تورو معنا زده کړئ چې دا توري څه معنا ورکوي. صحیح ده؟ ګورئ شاهد زه لیکم نو لومړی خو شین توری ده چې د شین توري معنا به ته پیژنې. صحیح شو؟ چا ترکیبي توري درس هم شکر دی موږ ورکړی. مثلا دا شین الف ه دال له څو څلور تورو جوړ ده. اوس به یو څه پکې اضافه کړئ هغه چې زور زیر دي. د شاهد ته به تاسو حرکت ورکړئ. ګورئ شاهد، نو ګورئ دا داسې جګیږي که شا او دا هد، نو د شین د پاسه زبر شا او هد، هد د زیر په شکل او دا دال دلته ساکن په شکل ویل کیږي. نو ګورئ شاهد. نو اوس وګورئ د دغه شین توري معنا په انګلیش کې موږ تاسو لرو اس او اچ. اس او اچ په ترکیبي تور کې د شین معنا ورکوي. بیا د دغه زبر معنا ورکوو ا. صحیح شو؟ خو په یاد ولرئ چې زبر او الف ولري یوازې ا. ګورئ دام الف ده دام زبر، نو یو ا اچو خلاص. اوس ه اول د ه معنا لیکو اچ سو، بیا د دغه زیر معنا لیکو د زیر معنا. د زیر معنا موږ ته لرو آی ده، نو آی زه لیکم، او د دال معنا شوله ډي. نو توری نوم جوړ شو شاهد په نوم باندې. صحیح شو؟ ډیر اسانه ده. سلیم لرو همدغه شانته. ګورئ سالیم دا ځان سره تاسو ویلی سئ سالیم. نو ګورئ د سین زبر په شکل سا لام زیر له یا سره سالیم. ګورئ سا لام زیر ده یا سره. نو لومړی د دغه سین معنا زده کړئ. د سین معنا موږ لرو اس، د دې زور معنا لرو، زبر معنا لرو ا. صحیح شو؟ دلته قانون شته. د لام معنا ال. همیش د پاره ډیری وخت چې هم زیر راسي یا راسي، نو یو خو زیر د ای په معنا سره راتلی شي. که چیرې زیر او یا یو ځای راسي دلته بیا یم د ای معنا ورکوي په پښتو تورو کې. نو ای نه لیکو، یوازې آی لیکو. صحیح شو؟ د میم معنا لیکو ام. څه شی جوړیږي؟ سلیم. ډیر اسانه لرو. ګورئ منصور لیکو، نو همدغه شانته حرکت ورکړئ. منصور، منصور. صحیح شو؟ دا شانته من میم له نون سره من، سواد پیښ له واو سره. اوس دلته څه ده؟ لومړی د دغه میم معنا ولیکئ چې په انګلیش کې موږ لرو ام. لومړی توری د نومونو به همیشه په غټ توري لیکئ. د دې زور معنا لرو ا،
د نون معنا لرو ان صحیح شو د سواد معنا د اس. اوس وګورئ هم پیخ د او معنا ورکوي هم واو د او معنا ورکوي نو دوه او یو ځای لیکو ډبل او او د ری معنا شوله آر منصور ډیر اسانه ایس تشویش نشته. لیکو مثلا صدیق الله ګورئ نو له نوم نه معلومیږي صدیق الله دا شته سی کته راځي دالم زیر سره یا قاف پیک یعنی سواد زیر سی دال زیر لیا سره قاف پیک صدیق الله. لومړی د سواد معنا مونږ لرو اس صحیح شو د زیر معنا لرو آی صحیح که آی ونه لیکئ کولی سئ ای ولیکئ سی داسې هم کیږي. د دال معنا ډي د زیرو یاسې راځي زیر او یاسې راځي آی د قاف معنا کیو صحیح شو او یو ډبل ال ای اچ اس ای ډي آی کیو یو ډبل ال اچ صدیق الله څومره اسانه. درویش لیکو وګورئ درویش دال د پاسه زبر در واو زیر له یا سره له شین سره. نو وګوره اول د دال معنا لیکو چې هغه ده ډي د زبر معنا لیکو ا د ری معنا لیکو آر د واو معنا لیکو ډبلیو زیر او یا همیشه د پر آی نو آی او شین اس اچ نو څه شی سو درویش. اوس په تاسو خپله وایئ چې دا څومره اسانه ده. وحید الله لیکو واو زبر وا ح زیر له یا سره دال پیخ وحید الله وحید الله. د واو معنا لومړی لیکو ډبلیو د زبر معنا لیکو ا د ح معنا لیکو اچ زیر یا آی په یاد ولرئ. د دال معنا ډي د پیخ معنا یو ډبل ال ای اچ چې شی شو وحید الله. حتما تاسو ټول هغه زده کوونکو چې دا ویډیو تر پای کتل لومړی خوشخبري خو دا ده چې دوی په انګلیسي خط لیکلو پوره پوه شو. اوس به تاسو ماته دغه یو نوم چې ظریف خان ده ټولې په ګډه په کمنټ کې ولیکئ ټول ظریف خان دا ولیکئ چې څنګه لیکل کیږي.